د ټي-10 لیګ په اړه تازه خبر. څو افغان لوبغاړي به په یاد لیګ کې واخیستل شي؟ آیا شهزاد د محمدي ته به فرصت شته دی تر څو په دې لیګ کې ولوبېږي؟ ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د عربي متحده اماراتو لس اوریز سوداګریز کرکټ لیګ را روانه میاشت نومبر کې په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. د دې لیګ تنظیمونکو د اکتوبر په 8مه نیټه د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې لیګ لپاره به د بولۍ مراسم د روان اکتوبر میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. د عربي متحده اماراتو کرکټ بورډ ویلي دي دا ځل به دغه لیګ د لوبغاړو اخیستو مراسم د شارجه په ښار کې وشي. د 2019 میلادي کال کې د دې لیګ دریم پړاو دی. دا سیالۍ په 2018 میلادي کال کې د 10 اورونو په ډول یا فارمټ کې تاسیس شوې چې د کرکټ نړیوالې شورا هم په رسمیت پیژندلې او اجازه یې ورکړې ده. ټي-10 لیګ د لیګونو په منځ کې یو بېساری کرکټ لیګ دی چې د 10 اورونو په شکل ترسره کیږي. دې لیګ کې د نړۍ له ګوټ څخه تکړه لوبغاړي اخیستل کیږي چې په دې نوملړ کې د افغان لوبغاړو نومونه هم د یادولو وړ دي. سږکال دې لیګ کې 8 لوبډلې لوبېږي او د عربي متحده اماراتو د کرکټ بورډ په وینا د نومبر په 14مه نیټه یعنې 33 ورځې وروسته به دغه لیګ په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. تر اوسه د 2019 کال لپاره د لیګ مهالویش او د لوبډلو د مخامخ کېدلو تقسیم اوقات نه دی جوړ شوی، خو 2018 میلادي کال کې دې لیګ 12 ورځې دوام کړی و او ټولې پکې 29 لوبې وشوې. 2018 میلادي کال کې د ټي-10 کرکټ لیګ لومړی پړاو کریلا نایټس لوبډلې وګاټه چې آیرلنډي این مورګن یې لوبډل مشر و. 2018 میلادي کال کې د دې سیالیو دوهم پړاو نارتن وایرز لوبډلې وګاټه چې ویسټ انډیزي ډرنسم یې لوبډل مشر و. 2018 کال کې افغان اوپنر او هیټر توپ وهونکی شهزاد محمدي د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې سیندیانو په لوبډله چې شین واټسن یې لوبډل مشر په 14 توپونو 4 منډې کړې وې او لوبه یې له واټسن څخه په اوپننګ ګټلې وه. دوی په 12 توپونو چټکه 50 هم وهلې وه. شهزاد په 2018 میلادي کال کې له راجپوت لوبډلې سره و او سږکال به په دې لیګ کې نه وي. په دې لیګ کې ځینې مشهور باندینی لوبغاړي لکه مورګن، ډینسمي، انجلو میتیوز، ملنګا، واټسن، راسل، پولارد، براو، شفیق الله شفق، دولت زدران، نجیب الله زدران، شمیع الله شینواری، مجیب الرحمن، شاپور زدران، محمد نبی، راشد خان او نور لوبغاړي لوبېدلي او سږکال هم د لوبډلو څښتنان په دې لټه کې دي چې 6 ورځې وروسته پیاوړي لوبغاړي واخلي. د دې سیالیو د لوبډلو نومونه او ګروپونه په ډاګه شوي دي. 8 لوبډلې په A او B ګروپونو ویشل شوي دي. ګرانو کتونکو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. کوم ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.